ډیپسیک خورا مشهوره شو. تقریبا ډیرو خلکو دا ډاونلوډ کړ، له دې استفاده وکړه چې ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې شوه. The release of DeepSeek AI from the Chinese company should be a wake-up call. د AI چټ جی پی ټي، د میټا لاما او د ګوګل جیمیني دغه ټولې په کم وخت کې مات کړه. ډیپسیک له خپرېدو 2 ورځې وروسته، یعنې د جنورۍ په 28مه د امریکا په فینانشل مارکیټ کې یوه غوغا جوړه کړه، یوه هنګامه یې جوړه کړه. Launch of DeepSeek, which is a Chinese-built chatbot, immediately rattled investors and wiped a staggering $1 trillion of the US tech. د افغانستان په سیاسي اوضاع باندې یو اسکریپټ ولیکه د مستند دپاره، نو دا ماته ځانګړی سکریپټ لیکي چې هغه د بیان برخه بیلې، د شاټونو برخه بیلې. سلامونه، ستړي مه شئ. تاسو پوهېږئ یو چینایي شرکت د AI یو نوی ماډل راوویسته چې د ډیپسیک په نوم و. په کم وخت کې دغه ډیپسیک خورا مشهوره شو. تقریبا ډیرو خلکو دا ډاونلوډ کړ، له دې استفاده وکړه چې ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې شوه. The release of DeepSeek AI from the Chinese company should be a wake-up call. حتی د امریکا هغه ستر شرکتونه هغه هم حیرانه پاتې شول چې څنګه دا ډیپسیک په کم وخت کې ډیر مشهوره شو، ډیرو خلکو ډاونلوډ کړ، له ده ډیرو خلکو استفاده وکړه. یو بله جالبه خبر خو دا ده چې بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډیپسیک د نورو امریکایي شرکتونو لپاره یو ستر خطر وباله. The release of DeepSeek AI from the Chinese company should be a wake-up call. راځئ نن په دې غږیږو چې ډیپسیک دی څه شی، ولې دغه سوژه نن سبا ډیره ګرمه ده، او ولې دغه نړۍ دغه ډیپسیک دپاره حیرانه پاتې شوه، لامل یې څه و، ډیپسیک ولې رامنځته شو. راځئ په همدغه تړاو باندې غږیږو. د 2025 کال د جنورۍ په 20مه یو چینایي څېړنیزې ادارې لومړنی چټبوټ بازار ته وړاندې کړ چې دغه چټبوټ د ډیپسیک R1 په نوم و. کله چې دغه ډیپسیک R1 بازار ته راغی، بازار ته وړاندې شو، نو ډېر خلک حیرانه شول. دغه ډېر ډاونلوډ کړ، په کم وخت کې دا ډېر مشهور شو چې دا نو د ټکنالوژۍ په برخه کې یو ستر انقلاب بللی شو، ځکه یو ستر انقلاب و. تاسې پوهېږئ ډیپسیک څه شی دی؟ ډیپسیک هم لکه د چټ جی پی ټي غوندې، موږ که غواړو چې د یو موضوع په تړاو معلومات ترې واخلو، له ده پوښتنه کوو، دی موږ ته ځواب راکوي. همدارنګه په بېلابېلو موضوعاتو کې کولی شو موږ له ده مرسته وغواړو، یعنې چټ ورسره وکړو. په همدغه ترتیب ډیپسیک هم دی. خو ډیپسیک په کم وخت کې مشهوره شو. دا چې لامل یې څه دی، په ده باندې به غږیږو په ترتیب سره. خو نور هغه د کار محتوی که وګورو، کاري ساحه که وګورو، لکه د چټ جی پی ټي په رقم ده، پوښتنه وکړه ځواب درکوي، که د هرې موضوع په تړاو ورنه معلومات اخلي، دا د معلومات درکوي. بل د AI چټ جی پی ټي، د میټا لاما او د ګوګل جیمیني د نومونه به مو اورېدلي وي یا نه مو د اورېدلي. نو ډیپسیک چې کله راووته، د AI چټ جی پی ټي، د میټا لاما او د ګوګل جیمیني دغه ټولې په کم وخت کې مات کړه، یعنې دې شرکتونو ته یې ماتې ورکړه. ډیپسیک په کار کې له ټولو ډېر ښه دی او د دې په جوړولو کې کم وخت لګېدلی دی، یعنې په کم وخت سره دغه ډیپسیک جوړ شو، په کم وخت کې دا خورا مشهوره شو. او بل مهمه خبره دا ده چې په ده باندې ډېر کم لګښت شوی دی. کله چې چټ جی پی ټي جوړېدله، په ده باندې نو ډېرې پیسې ولګېدې، تقریبا دا په دې اوس وخت کې 3,500 کارمندان دوی لري. خو د ډیپسیک بیا هغه رقم ته نه ده. دا چې څنګه ده وروسته یې ګورو، تاسې په تلوسه کې پاتې شئ. د اوپن AI 01 ماډل، یعنې چټ جی پی ټي پرو، له ده چې څوک استفاده کوي، دا به میاشتنه $200 فیس ورکوي. یعنې د چټ جی پی ټي له خپلو کارکوونکو میاشتنه $200 اخلي. پس له هغې کولی شي چې دا وکاري، له دې استفاده وکړي. او نور د دې علاوه بیا نور ټول لیمټ ډیپسیک بیا زما لپاره، ستا لپاره، د ټولو لپاره وړیا دی. یو عمده فرق له چټ جی پی ټي سره دا هم دی
بله مهمه خبره دا ده، د حیرانتیا خبره دا ده البته هغه دا چې د ای آی له بنسټګر سیم الټمن نه پوښتنه وشوه چې د ای آی ماډل چټ جی پی ټي غوندې مخکښه ټکنالوژي په کم وخت او کم لګښت جوړېدلی شي نو نوموړي په ډېر غرور سره ځواب ورکړ. په ډېر غرور یې ورته وویل که نه چې نه دا بیخي امکان نه لري او بل وایي که څوک خواري هم وکړي که نه نو د هغې خواري بې ځایه ده. یعنې د چټ جی پی ټي غوندې مخکښه ټکنالوژي بل څوک نشي رامنځته کولی. نو که دا په دې برخه کې خواري کوي چې د چټ جی پی ټي غوندې یو مخکښه ټکنالوژي رامنځته کړي نو د خواري به ټوله بې ځایي. Totally hopeless to compete with us on training foundation models you shouldn't try, and it's your job to like try it. اوس خبره دا ده چې نن به دا خپله حیرانه پاتې ځکه ډیپسیک چې راووته بازار ته وړاندې شو، په کم وخت کې ډېر مشهوره شو. په یوه هفته کې په امریکا کې تر ټولو زیات ډاونلوډ شوی اپلیکیشن چې و هغه هم دا ډیپسیک و. یعنې او بله خبره دا وه چې په یوه هفته کې ډېره استفاده له همده ډیپسیک څخه شوې وه. ډیپسیک له خپرېدو 2 ورځې وروسته یعنې د جنورۍ په 28مه د امریکا په فینانشل مارکیټ کې یوه غوغا جوړه کړه، یوه هنګامه یې جوړه کړه. Launch of DeepSeek, which is a Chinese-built chatbot, immediately rattled investors and wiped a staggering $1 trillion of the US tech. هغه دا چې دلته نو دغه عاید چې به اندازې زیات شول او هغه نور مهم شرکتونه چې د ای آی لپاره کار کوي، د ای آی په برخه کې د هغوی ارزښت یو څه راکم شو، یو څه نه چې بلکې ډېر راکم شو. په همدې ترتیب که موږ په مثال کې راواخلو د انویډیا نوم به تاسو اورېدلی، دا د کمپیوټرونو دپاره چیپونه جوړوي. هغه چیپونه چې د ای آی په بېلابېلو ماډلونو کې استفاده کېږي دغه چیپونه جوړوي. نو په فینانشل مارکیټ کې د ده ارزښت چې و په لومړیو کې 3.5 ټریلیونه ډالر و، خو په یوه ورځ کې د ده دغه ارزښت 2.9 ټریلیونه ډالرو ته راښکته شو چې دا یوه ستره ضربه وه. بل په همدې ترتیب د انویډیا عاید 18% په یوه ورځ کې راکم شول، نو چې دې سره د انویډیا کمپنۍ 509 بلیونه ډالر له لاسه ورکړل او تاوان یې وکړ. په هر حال راځئ په ډیپسیک باندې غږیږو چې چا جوړ کړ، څنګه یې جوړ کړ او ولې د دې جوړولو ته اراده وکړه. ځکه ای آی و هغه هم دا کارونه کول، نو دا کوم معلومات چې ډیپسیک ورکوي دا هغه هم ورکول. صحیح ده؟ نو د ده د جوړولو هغه موخه څه وه؟ بل په همدې ترتیب ولې دومره نړۍ ورته حیرانه پاتې شوه؟ راځئ په همدې باندې غږیږو. د ډیپسیک د جوړولو ټول کریډټ یو 40 کلن چینایي ته چې لیانګ ونفینګ نومیږي هغه ته ورځي، ځکه هغه دغه ډیپسیک رامنځته کړ او جوړ یې کړ. تاسو د په دې انځورونو کې کتلی شئ د ده په اړه ډېر معلومات نشته، په دې خاطر چې د خپل ټول معلومات مخفي او پټ ساتلی دي. په 2023 کال کې نوموړي د ډیپسیک د جوړولو اراده وکړه. ده وغوښتل چې زه به ډیپسیک جوړ کړم. هماغه و چې د خپله دغه ټوله پیسه راواخیسته او د ډیپسیک په جوړولو باندې ولګوله. کوشش یې وکړه، هڅه یې وکړه چې دا ډیپسیک جوړ کړي او په خپله موخه کې کامیاب شي. د یو کار بل هم وکړه چې د تکړه انجینرانو پر ځای یعنې په ځای دی چې دا تکړه انجینران انتخاب کړي، دا لاړه د پوهنتون هغه کسان یې راټول کړل چې برحاله په چینایي پوهنتونونو کې د پی ایچ ډي زده کړې کولې. هغه کسان یې راټول کړل، خپله سرمایه یې بنده کړه او له 2 کلونو وروسته د په دې وتوانېده چې ډیپسیک جوړ کړي. ډیپسیک یې جوړ کړ، هماغه چې بازار ته وړاندې کړ. بازار کې د ډېرو ته ماتې ورکړه. چټ جی پی ټي ماتې کړه. چټ جی پی ټي له ماتې سره مخ کړه. د امریکا هغه ډېر شرکتونه، هغه غټ شرکتونه هغوی ته یې ماتې ورکړه، د هغوی په عایدو کې کموالی راوسته. او په اوس وخت کې موږ د دې شاهدان هم یو چې ډیپسیک R1 ټوله نړۍ ولړزوله. یعنې هغه کار چې ناممکنه و دوی ممکن کړ. بل د ډیپسیک د بنسټګر موخه دا نه و چې دا د ډیپسیک په جوړولو باندې
پیسې وګټي یا پیسې ترلاسه کړي. د هغه موخه یوازې او یوازې دا و چې د ساینس او ټکنالوژي په برخه کې یو بل پرمختګ وکړي او په همدغه پرمختګ کې بالاخره کامیابه شو چې ډیپسیک نړۍ ته وړاندې کړ. تاسې پوهېږئ د ډیپسیک په جوړولو کې 200 کسانو برخه اخیستې ده. په دې 200 کسانو کې تقریبا د 90% خلک چې دي د هغوی عمرونه له 10 کلونو کم دي، یعنې له 10 کلونو زیات نه دي. دلته یو بله موضوع هم روښانه کېږي چې ډېر وخت ځوانانو ته ورکړ چې ځوانان په دغه برخه کې کار وکړي لکه زموږ د هېواد غوندې به نه وي. او بله خبره دا وه چې اوس که موږ دغه ډیپسیک راواخلو د چټ جی پي ټي سره مقایسه کړو نو یو عمده فرق دا هم دی چې د اوپن ای آی له کمپنۍ سره 3,500 کسان کار کوي، خو بیا له ډیپسیک سره ټوټل 200 کسان دي. راځو د ډیپسیک په ځانګړتیاو باندې غږیږو چې دا کومې ځانګړتیاوې لري. بل په دې خاطر چې چټ جی پي ټي وه هغه هم دغه کار کوو او ډیپسیک هم دا کار کوي. د هغې نه علاوه څه خوبیانې لري. چټ ډیپسیک کولی شو دې نه موږ په څو برخو کې استفاده وکړو. لومړی دا چې موږ چې له دې نه هر ډول پوښتنه کوو دی موږ ته ځواب راکوي، که هغه علمي برخه وي، هنري برخه وي، ادبي برخه وي، او یا هم د یوې بلې مهمې موضوع په تړاو موږ معلومات اخلو نو دی موږ ته دقیق معلومات راکوي. بل مهمه موضوع د زده کړې ده، د ښوونې او روزنې برخه ده. موږ کولی شو چې ډیپسیک له یو مجازي ښوونکي په توګه وکاروو یا ډیپسیک له موږ سره د یو مجازي ښوونکي په ډول عمل وکړي. موږ غواړو چې د یوې علمي موضوع په تړاو له دې نه پوښتنه وکړو، دی په څو ثانیو کې موږ ته حل کوي. د ریاضي هغه سختې معادلې چې په ساعتونو وخت نیسي د هغې حل کول، ډیپسیک کولی شي چې په څو ثانیو کې موږ دپاره هغه حل کړي او د هغه ځواب موږ ته راوباسي. لکه زموږ د ښوونکو غوندې نه وي چې موږ ورنه یوه پوښتنه وکړو یا ډېرې پوښتنې وکړو مسلسل دی ستړی شي یا غوسه شي او موږ ته وایي چې بس نورې پوښتنې مه کوئ. نو ډیپسیک د هغه نه علاوه چې څومره پوښتنې ترې کوې ډیپسیک ته ځواب درکوي او په وړیا ډول دی، مکمل په وړیا ډول. بل د ژباړې په برخه کې موږ کولی شو د ډیپسیک په واسطه ډېره ښه ژباړه وکړو. هغه متنونه چې سخت متنونه وي، هغه چې د نورو ژبو وي، هغه موږ کولی شو چې په خپله ژبه یې خپل ځان ته وژباړو. یعنې کله چې موږ یوه موضوع راخلو چې هغه په بله ژبه لیکل شوي، دغه موضوع موږ راخلو په ډیپسیک کې ورچو، اول ته ورته لیکو چې دغه متن ماته وژباړه. نو دا ټول متن راخلي، موږ ته زموږ د خوښې یعنې زموږ هغه ژبه چې موږ پرې پوهېږو هغه ته ژباړي او په ډېرې چټکۍ سره په کم وخت سره ژباړي. یعنې د ساعتونو کار زموږ بالاخره رسیږي یو څو دقیقې جوړ کړو. بل په همدې ترتیب که یو څوک په لیکنه کې مشکل لري هغه ستونزې هم دا حل کوي. بل مهمه موضوع دا ده چې د یوې خپرونې دپاره سکرپټ لیکل. موږ چې عموما په تلویزیونونو کې کار کوو یا په راډیوګانو کې موږ چې به کومه خپرونه وړاندې کول هغه دپاره به مو سکرپټ ولیکه، په سکرپټ به مو ساعتونه وخت تېر کړ، پس له هغې به دا سکرپټ تیار شو، موږ به راغلو له ده او د سکرپټ ته به مو کته بیا به مو خپرونه وړاندې کوله. اوس ډیپسیک کې کولی شو موږ له ده پوښتنه وکړو یا له ده وغواړو چې موږ دپاره یو ځانګړی سکرپټ برابر کړه. مثلا زه یوه موضوع ټاکم چې په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت څنګه ارزوئ، یا زه غواړم چې مثلا په سیاسي اوضاع باندې یو مستند جوړ کړم، نو زه کولی شم چې ډیپسیک نه پوښتنه وکړم، ورته ووایم چې یا ورنه غوښتنه وکړم چې ته ماته د افغانستان په سیاسي اوضاع باندې یو سکرپټ ولیکه د مستند دپاره. نو دا ماته ځانګړی سکرپټ لیکي چې هغه د بیان برخه بیلې، د شاټونو برخه بیلې، هر څه ذکر کړي چې مثلا په دغه برخه کې تاسې دغه شاټ واچوئ، دغه انځور وکاروئ، ویان باید دغه خبرې وکړي، دا هر څه لیکي. دغه به فقط بیا موږ لږ تغیرات راولو. نو
دا د ډیپ سیک په اړه ځینې معلومات چې ما تاسو ته وړاندې کړل. په دې هیله چې خوښ شوي مو اوسي او زموږ دغه چینل در سره وڅارئ. موږ تاسو دپاره نورې برنامې هم لرو، جالبې برنامې، البته ځینې ځانګړي راپورونه هم لرو د ځانګړو موضوعاتو په تړاو به غږیږو سره. نو بله مهمه خبره دا ده چې تاسې هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې له ډیپ سیک یا هم چټ جی پی ټي له دواړو کار واخلئ او زده کړه وکړئ. نو په دې هیله چې خپرونه مو خوښه شوې وي، تر بیا ښې چارې ښه وخت. د الله په امان.